ډیره پخوا زمانه کې د سکندریه په نوم یو لوی او شتمنه باچاهي وه. هلته یو عادل باچا حکومت کوه، خو د هغه یوازینی زوی شهزاده سلیم د غرور او تکبر نه ډک و. شهزاده به تل قیمتي کالي اغوستل، د سرو زرو جامونه به یې کارول او ځان به یې تر هر انسان لوړ ګڼلو. هغه به غریب خلک سپک ګڼل او ویل به یې فقیر خلک کمزوري دي ځکه الله دوی ته شتمني نه ده ورکړې. دا خبرې به باچا ډېر خفه کوله. یو ورځ باچا خپل زوی دربار ته راوغوښته او ورته ویې ویل: زویه، انسان د جامو او دولت له امله لوی نه ګڼل کیږي، بلکې د زړه او اخلاقو له امله لوی ګڼل کیږي. خو شهزاده وخندل: پلاره، که دولت هر څه نه وي نو خلک ولې د باچا احترام کوي؟ بیا باچا په زوره ساه واخیسته. هغه پوه شو چې زوی لا د ژوند حقیقت نه دی لیدلی. څو ورځې وروسته شهزاده یوازې د آس سورلي ته ووته. هغه وغوښتل خلکو ته خپل ځواک او شتمني وښایي. خو ناڅاپه د اسمان رنګ بدل شو، تورې وریځې راغې، سخت باران پیل شو او تیز طوفان جوړ شو. د شهزاده آس وډار شو او په منډه شو. شهزاده هڅه وکړه آس کنټرول کړي، خو آس هغه له ځنګله هغه خوا یو ناپېژندلې سیمې ته یوړه. کله چې طوفان ختم شو، شهزاده ځان یوازې ومونده. نه عسکر و، نه محل، نه دولت، یوازې تیاره او خاموشي وه. شهزاده ډېر وګرځېده تر دې چې یو کوچنی زوړ کور یې ولیده. هغه ورو ورنږدې شو او دروازه یې وټکوله. دروازه یو بوډا فقیر خلاصه کړه. سپین ږیری، ساده او ډېر مهربانه و. هغه وویل: زویه، ته څوک یې؟ شهزاده دروغ ونه ویل، خو خپل حقیقت یې هم پټ کړه: زه یو مسافر یم. بوډا موسکی شو: نو راشه، مسافر د الله میلمه وي. بوډا هغه ته یوازې وچه ډوډۍ او اوبه ورکړې. شهزاده حیران شو، هغه چې تل به یې شاهي خواړه خوړل او اوس یې وچه ډوډۍ په سختۍ خوړله. خو لوږه دومره زیاته وه چې مجبوره شو. هماغه شپه شهزاده د کور په یو کونج کې پروت و. باران لا هم ورېده. هغه فکر کاوه دا بوډا هیڅ نه لري، خو بیا هم ماته ځای راکوي. سبا سهار بوډا وویل: زویه، که غواړې دلته پاتې شي نو باید کار وکړې. شهزاده حیران شو: زه او کار؟ خو بله لاره نه وه. بوډا هغه ځنګل ته بوتلو. څو لرګي راټول کړل. د شهزاده لاسونه زر زخمي شول، پښې یې ستړې شوې. هغه په غوسه شو: خلک دا سخت ژوند څنګه تیروي؟ بوډا ورو وویل: همدا د غریبو دنیا ده زویه. ورځې تېرېدې، شهزاده ورو ورو د فقیرانو ژوند درک کوه. هغه ولیدل غریب خلک لږ خوري خو شکر کوي، سخت کار کوي خو شکایت نه کوي او یو بل سره مرسته کوي. یو ورځ هغه ولیده چې یو غریب ماشوم خپله نیمه ډوډۍ له بل ماشوم سره شریکه کړه. شهزاده حیران شو، دوی خپله هم واړه دي او بیا هم د یو بل مرسته کوي. د هغه زړه نرمېده. په باچاهۍ کې باچا خپل زوی لټوه. هر ځای عسکر ګرځېدل. یو ماښام عسکر هغې سیمې ته ورسېدل. شهزاده چې اوس په زړو جامو کې و، د لرګو ګېډۍ یې په اوږو وه. عسکرو لومړی هغه ونه پېژنده، خو کله چې نږدې شول حیران شول. شهزاده سلامت. بوډا فقیر هم حیران شو: ته شهزاده یې؟ شهزاده د بوډا مخې ته چوپ ودرېده. هغه ورو وویل: هو، اوس پوه شم چې زه څومره ناپوهه وم. بوډا موسکی شو: اوس دې د انسان ارزښت وپېژنده. شهزاده سترګې ټیټې کړې: ما تل غریب خلک کم ګڼل، خو اوس پوه شم چې رښتینی عزت په اخلاقو کې دی، نه په دولت کې. کله چې شهزاده محل ته ستون شو، خلک حیران وو. هغه نور پخوانی مغرور انسان نه و. هغه د غریبو لپاره ځانګړي ځایونه جوړ کړل او خلکو ته خواړه ورکول کېدل. یتیمانو ته مرسته رسېده. باچا پوه شو. باچا یو ورځ له خوشحالۍ وویل: زویه، ته بالاخره رښتینی باچا شوې. شهزاده بیا د هغه بوډا لیدو ته لاړه. هغه ورته وویل: ته زما ژوند بدل کړه. بوډا وخندل: نه زویه، ژوند تا بدل کړه. کلونه وروسته کله چې شهزاده باچا شو، هغه د خپل وخت تر ټولو عادل باچا و. خلکو به ویل دا هغه باچا دی چې د فقیر درد یې احساس کړه، او همدا وجه وه چې خلکو به له زړه مینه ورسره کوله.